زمنګ عقیده دا ده چې په دنیا کې صرف قانون چې دی هغه قانون دی چې الله د وو اسمانونو نه بره د ځمکې ته رالیږي. زمنګ قانون په دنیا کې سوا د قرآن او سنت نه بل قانون زمنګ نشته. په قرآن کې الله ویلي چې ان الحکم الا لله، فیصله او قانون واک به د یو الله وي. نه د سره د الله قانون څوک په کور کې مني، نه د سره په کلي کې مني، نه د سره په ملک کې مني. کور کې هم خلکو رواجونه او رسمونه او د خپل عادتونه د الله د قانون مقابله کې ګرځوي. چې الله په دې قرآن کې رسي ویلي چې د غل نه لاس پرې کوي. په دې قرآن کې الله ویلي چې په زناکار باندې حد جاری کوي. په دې قرآن کې الله د محاربینو احکام ذکر کوي. کله سوچ وکړه چې په کوم ځای کې په دې قرآن په دې قانون باندې موږ رب چې د الله نه سوا بل چاته نه وایو. زمونږ عقیده دا یو دا عقیده یې زمونږ رب څوک دی؟ الله. رب په دې معنا سره چې پالون کې هم زمونږ الله دی، خو رب په دې معنا سره چې زمونږ حاکم، زمونږ قانون په دنیا کې سوا د قرآن او سنت نه بل قانون زمونږ نشته. زمونږ رب الله دی. موږ د بل چا ربوبیت نه منو، موږ د بل چا نه تمه د خیر او د نقصان نه منو. بل چا نه، زمونږ رب الله دی، رب الناس دی، ټول انسانانو رب دی. نو موږ به چام چاته وو، د واک او د قانون د جوړولو واکدار هم چاته وو؟ الله ته هم، ملک الناس. زمونږ عقیده دا ده چې په دنیا کې صرف قانون چې دی هغه قانون دی چې الله د وو اسمانونو نه بره د ځمکې ته رالیږي. او دا هم عقیده ده چې دې قانون باندې چې څو پورې مسلمان عمل کوي نو دا مسلمانان به غالب وي. او دا هم عقیده ده چې په دې قانون باندې چې څوک عمل نه کوي نو مسلمان به وي، خو په دنیا کې به هم شرمېدلی او په آخرت کې به هم شرمېدلی. ملک الناس بادشاهي صرف د یو الله. ډېر خفګان ډېر دا په دنیا کې که نن داسې خبره کوي نو دا شی کوئ چې عبادت چې دی دا د الله کوه، دا خبره هر څوک کوي. سر چې دی الله ته ښکته کوه، دا خبره صحیح ده. او دا چې دی مانځه چې دی الله له روچم الله، خو که دا خبره دې وکړه چې په ټوله دنیا کې به یو قانون پکاري، قانون سره په قرآن کې الله ویلي چې ان الحکم الا لله، فیصله او قانون واک به د یو الله وي. که دا خبره دې وکړه که خلک درته بیا وایي نه دا خبره نشي کوي. نه د سره د الله قانون څوک په کور کې مني، نه د سره په کلي کې مني، نه د سره په ملک کې مني. کور کې هم خلکو رواجونه او رسمونه او د خپل عادتونه د الله د قانون مقابله کې ګرځوي. په کلي او علاقه کې هم د قرآن او د حدیث قانون څوک نه مني. په ملک کې خو د سره دا شته دی نه چې ګنې قرآن او حدیث باندې به عمل وي. کله سوچ وکړه مسلمانه لږ دا مظلوم قرآن چې د قانون دپاره الله رالیږلی چې الله په دې قرآن کې رسي ویلي چې د غل نه لاس پرې کوي. په دې قرآن کې الله ویلي چې په زناکار باندې حد جاری کوي. په دې قرآن کې الله د محاربینو احکام ذکر کوي. کله سوچ وکړه چې په کوم ځای کې په دې قرآن په دې قانون باندې عمل شوی. داسې مه وایه چې توحید په دنیا کې راغی. د توحید چې کومه حمه نه وه، توحید الحاکمیه، هغه د ټولې دنیا نه داسې د عنقا په مرتبه کې ګرځي. بادشاهي د الله منل پکار دي. الله دې وکړي چې الله دې زمونږ په دې ژوند کې داسې وخت راوله یا الله چې ستا د مظلوم قرآن، دا مظلوم قانون یا الله ستا د بادشاهي